د هغې مخې ته چې کوم پیداوه وو هغه ماشاءالله د هېوادوالو په سرمایه‌ګذارۍ سره ټول دغسې په عصري شکل باندې جوړ شوی دی چې دغه خلک شلته ناست دي د دغه ځای ارمان کوي چې کاش دغه زموږ او ستا ویډیو چې هغه اوس ګوري هغه وایي چې کاش دغلته زه م په دغه وطن کې زه مقصد دغلته ګرځېدم دا ډېر ښایسته فضا دی او ښایسته یو شیریخ ورکوي دا خلک ماشاءالله موږ خو غواړو ذایقه ډېر ښه دی او دا خو ډېر ښه اقدام دی د ښار د ښکلا دپاره الله یې دوی ته اجرونه ورکړي داسې ښایسته ښکلا یې ساده کړې زموږ او ستاسو دپاره دغه ځینې دوکانونه پکې مخکې نه وه دا هم پکې اضافه شوي دي همدارنګه د لایټینګ برخه چې ده د ډیکوریشن برخه چې ده دا هم ماشاءالله ښکلې برابره شوې ده ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه دې بل ته تاسو ورته شئ ستاسو دپاره هره اسانتیا موجوده ده ورځ زینور شلم زی پنځلسم زی خورا 15 خوراک کله شل کله دېرش همداسې وځي نه بسم الله دا کونج ده که نه په دغه ځای څومره مصرف کړی وروره په دې ځای نور څه کم $10,000 السلام علیکم ستړي مشئ جوړ په خیر د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو الله دې وکړي روغ جوړ اوسئ دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او دا یې ښایستونه دي لیدونکو دغه ځای ته زه راغلی یم مخکې دغه ځای ساده خړ و پړ پیداره و خو اوس د واما چې کوم واما کانټینل په نامه سره چې کوم پارک یا په اصطلاح د چکر دپاره کوم ځای جوړ شوی د هغې مخې ته چې کوم پیداره و هغه ماشاءالله د هېوادوالو په سرمایه‌ګذارۍ سره ټول دغسې په عصري شکل باندې جوړ شوی دی چې دغه پیداوه په څنګ کې شیریخ او بېلابېل خواړه خرڅېږي نو په همدې خاطر باندې دلته زه هم راغلی یم او غواړم چې دغه ځای ښایستونه در باندې وګورم او همدارنګه دغه ځانګړې خپرونه د دغه هېوادوالو د تشویق او همدارنګه د دوی د دغه خدمت څخه د مننې په خاطر باندې ده نو د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخې سره زاهد افغان صاحب ملتیا کوي لیدونکو که هر یو افغان همدارنګه د ګران هېواد افغانستان په سمسورتیا او ښایست کې هڅه او کوشش وکړي نو انشاءالله ګران وطن افغانستان او همدارنګه د افغانستان هر ولایت او ولسوالۍ به د ښایستونو یوه نمونه وي بیا هم ښه راغلاست جوړ په خیر لیدونکو ستاسو په دغه باور را نه شي دا د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار او بیا دومره ښکلی ځای تاسو وګورئ ماشاءالله لاندې ښیښه پاس ښیښه څنګونو ته ښیښې نو ډېر حیرانوونکي دي که دلته تاسو کښېنئ او ځان دپاره جوس یا قهوه یا په اصطلاح خوراکي توکي وغواړئ او په اصطلاح دغه میز کې کښېنئ نو دې منظرې نه هم خوند اخلي دې نه او ډېر ښکلی ځای ده ماشاءالله په واقعي معنا
کوم ورور چې مصرف کړی دی او په دغه ځای باندې سره مې ګزاري کړې ده نو الله دې ورته وچلوي او د هیواد د ښایست لپاره یو ښه اقدام دی. ورور ستړی مه شې، جوړ په خیر. ښه انشاءالله حالات ښه دي؟ رالی خیر مننه. ډېره مننه. ښکلی نوم د لیدونکو ته واخله. زما نوم چې ده فردوس ده. فردوس جانه څنګه یې؟ شکر ده، تاسو خاص دی؟ ښیښه ماته نه شي؟ نه انشاءالله نه نه ماتېږي ماتېږي، زرې ده، ها 12 ملي ده او ډبل ده، څلېرې شي. داسې میده میده به ځو ولې نه؟ ګرانه. ماشاءالله ډېر مصرف دې په دې ځای باندې کړی ښه؟ والا خلکو ته هم بس یو خدمت کړی، نور چې یو ښکلا هم برابره کړې او وه. صحیح خبره. نور دغه 2-3 منزله شیشه ده، نور مکمله. په دغه ځای څومره مصرف کړی وروره؟ په دې ځي نور څه کم $10,000 دغه د یو ځای باندې؟ باندې 3 واړه. خدای دا وګوره لیدونکو دونه وړوکی ځای دی، په دې باندې تقریبا $10,000 مصرف شوی دی. خو ښایست خو ګوره که نو تاسو دا تصویر خو ضرور ګورئ، دومره ښه ښکاري. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې تاسو به دا ګمان هم نه کوئ چې دا جلال آباد دی. نو ښه خدمت هم کړی ماشاءالله. بس خلکو ته هم دغه کړی. نور څنګه د خلک راضي کینی که نه؟ او داسې ده چې ګرمي کې لږ دا شیشه لږ ګرمه وي، بیا ژمي کې ښه دغه وي، ژمي خلک زیات او راځي. ښه بازار وي. بازار یې زیات وي. کته هم داسې خاص دغه نه وي، خو ژمي کې بیا ښه فل دغه وي. دې څومره ټکټ اخلئ؟ دا پاس آخري چې دا 10 روپۍ ده، بیا دی ځکه چې موږ او تاسو یاستو دا وی آی پي دا 50 روپۍ ده بیا. 50 روپۍ ده. او دې کې ټکټ کې بیا ګلاس چای هم ده، 2 منزلو ته تګ هم کولی شي. ډېر ښه ډېر ښه. بس ماشاءالله مکمل خدمت یې کړی او رب دې ورته دغه ځای وچلوي، ځکه له یو طرفه یو څوک د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره کار کوي، له بل پلوه موږ تاسو ته هم خیر رسېږي. که اوس یو څوک د بل هېواد نه راشي نو که داسې ښکلي ځای موږ ونه لرو نو څنګه به د خپل هېواد تصویر ورته ښکلی وړاندې کړو. مننه وروره، خوشحاله اوسېږئ. مخکې زه لیدونکو راسئ سره اوسېږئ. دا ښکلی ځای در باندې ټول ګورم، ډېر پراخه ساحه ده او هر ځای ماشاءالله ځانګړې ښکلا لري. راسره اوسېږئ. بیا هم ستړي مشه، جوړ په خیر لیدونکو. دا د هېوادوال د ناستې ځای دی، د هېوادوال کینی او دلته بېلابېل دوکانونه موجود دي، کمپیوټرکاران، عکاسان د هرې برخې موجود دي. نو که دلته راشئ ستاسو ټول ضرورتونه انشاءالله پوره کېږي. دا ماشاءالله وګورئ دلته دا ورور چې دی انرژیانې خرڅوي او دې خوا طرف ته دا سوجیا او چرګان دا شیان دي. نو ماشاءالله ښایست وګورئ. په دویم قدم کې چې دی تاسو که ننګرهار ولایت ته راځئ نو ننګرهار ولایت چې دی د ښایست دپاره دا ځای ډېر مساعد او ښایسته ځای دی که نه. ته راځه داسې مخکې راځه، کیمرامین صاحب دې خوا راځه. نو زه به هم لږ قدم پکې ووهمه. په واقعي معنی چې جالبه ځای دی. دغه ځینې دوکانونه پکې مخکې نه وه، دا هم پکې اضافه شوي دي. همدارنګه د لایټینګ برخه چې ده، د ډیکوریشن برخه چې ده، دا هم ماشاءالله ښکلې برابره شوې ده. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه دې بڼ ته تاسو ورننه شئ، ستاسو دپاره هره اسانتیا موجوده ده او کولی شئ چې دلته په راتګ سره خپله ساعتېري وکړئ. څنګه چې تاسو راځئ ټکټ میکټ دا نه اخیستل کېږي، فقط دومره چې اخلئ هغې مصرف یا په اصطلاح پیسې به ورکوئ. نو راشئ ساعتېري هم وکړئ. همدارنګه دې ځای نه ځانګړی خوند هم واخلئ. اکثره ځوانان دلته راځي په چکر باندې، دې ځای نه خوند اخلي. خو خبر دا ده چې موږ تاسو چکر ته بیخي وخت نه ورکوو، چکر ته باید وخت ورکړو او کله چې چکر ته موږ وخت ورکړو زړه مو خوشحالېږي او کله چې زړه خوشحاله شو نو بیا موجود ښه کېږي. بیا هم لیدونکو ښه رالاست، جوړ په خیر. دا ځای دی چې هر سړي پکې په اصطلاح یو دوکان یو ځای جوړ کړی دی او د خپل مسلک او د خپل وس مطابق خلکو ته خدمت وړاندې کوي. دا ورور دلته چې دی د بوکس وهنې لپاره ماشینونه لګولي دي، خبرې اترې به ورسره وکړو. سلامونه، ستړی مه شې. ډېره مننه. لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله. نوم مې نقیب الله ده، پکتیا ولایت. څنګه ژوند باندې څنګه کېږي؟ شکر، تاسو ښه؟ الله فضل خیر سمانه. مننه، خوشحاله اوسېږئ. ماشاءالله ښکلي ماشینونه خو دې لګولي. بس لګولې مې د همدې خلکو لپاره بس یو خدمت وړاندې کوو. خلکو ساعتېري هم ورسره وشي. او خلکو ساعتېري هم کېږي، بس تفریح لپاره مې یو زمینه برابره کړې ده.
دا ماشین د سوق وهندې لپاره دی که نه سوق لپاره د بوکس خپله ضربه پې معلومیږي او هغه به څه په خاطر باندې دا مارتول ده مادې کې خپله ضربه معلومیږي 2.5 زره ټارګېټ د همدغه ځای ویل کېږي بیا په 3 خانو کې 3 وارو کې ټارګېټ پوره کول غواړي مطلب دا د خپلو هغه د موټو زور مټ زور معلومول غواړي بالکل او هغه ماشین به چې دی ماشین سیده هغه ده گیم دی یو رقم گیم د کته راغورځي بیا نیول کېږي لس واړه چې ونیول سول به جایزه هم په نظر کې ورته لرو یو هیټ ورکوه پیسې هم نه ترخلو او دا سیده بیا مساج ده بدن چاپې کوي بدن ټولې عضلاوې چاپې کوي ماشاءالله که په دې باندې وټرای وکم څنګه خوښه ده وکړه مشکل ښه زه به لیدونکو یو درس دې پورته کړم خو او ماله پته ده دا کمزوری وزن څومره یې کمزوری 240 او زما وزن څومره ښه ته دا داسې کار وکړه انډیوال زما په کول م سره ونیسه ښه بسم الله الرحمن الرحیم شو بريس دا كونج ده دا كمزور ولا كشي ما خو زور ورته ونه زور ها بسم الله دا كونج ده کنه دا هذا تا خو ولا شي زور هم نه ده ولا دا بس څنګه شي دا خو خوند ونه که ستا زور څومره دی ایمان د عمر شاوخوا دا خپله نه وایم ښه او ستا هم خوند نشته نه نه زه خوند مې ستا تا نه جګوم خو نه وایم نه ښه مطلب په نورو باندې دغه ماشین نه وهي خپله نه وهي خپله نه وایي خپله مې دې شي شوق لرم خو یې دې نه ته لرم دې سره سوق وهه که نه څوک به ووایي ته مشکل نشته راځه سوق وهه ورور چې دا یو سوق وهي نو ته ورېږه چې د ده ضربت څومره ده دا خیر نه 1300 نه صحیح سر کله دې نه هم درته واړم نه 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 بس که په دومره ضربه کې د سړی و دا خو مړ کېږي او نه خو ضربه ده نه د انسان ټول قوت هم دغه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړه کور ودان ښاد آباد اوسئ لیدونکو سره اوسئ خپرونه جریان لري لیدونکو دغه کوم ښایست چې ګورئ تاسو دا مخکې ساده پیداره و خو اوس ته یقین وکړه زه لیدونکو د دغه ځای د ښایست په خاطر باندې هر ماښام ناوخته په دغه لار باندې تېرېږم کاروبار هر څوک کوي خو د کاروبار تر څنګ چې عامو خلکو ته یې بغیر د پیسو ورکولو له خیر ورسېږي هغه دغه ډیکوریشن دی ته یقین وکړه چې په دې ساحه کې ځي روح یې تازه کېږي له یو طرفه ملګري لګیا شریک خرڅوي هېوادوال دپاره که څوک مطلب شریک خوري نو کولی شي دې ښایسته ښکلې چوکۍ ورته اچولي دي ګلان وګوره دې خوا بیا مطلب خپله په اصطلاح هغه اصلي طبیعي ګلان دي او همدارنګه فکر کوم دا نه دا پلاستیکي دی البته نو دغه منظر یا دغه ځای دومره ښکلی جوړ کړی چې د ښار دپاره یو ځانګړی ښایست ورکوي دا ملګري په دې ځای کې شریک خرڅوي نو د دوی سره به خبرې اترې هم وکړو دغه برنامه تر پایه پورې ګورئ اول به دغه شریک نو جان کومه چې څنګه دی ماشاءالله خوندور شریک دی څنګه چې دغه ساحه ښکلې برابر کړې ده همداسې شریک هم خوندور دی راسره اوسئ خپرونه جریان لري بیا هم ستړي مه اورېدونکو جوړ په خیر دا ګلالی ځوان لګیا دی د پیدره په غاړه کې سیخان خرڅوي خبرې اترې به ورسره خپل کاروبار کوي نو دغسې ماشومان ځوانان دي الله پاک هر چا ته ورکړي چې د خپلې کورنۍ لپاره محنت کوي سلامونه ستړی مه شي السلام علیکم خی وعلیکم السلام ښکلی نوم د لیدونکو ته واخله زه یم عبدالمصور د پلار نوم فیصل فیصل او دلته موږ راغلي وو کاروبار کوو په همدې واما کې ماشاءالله ماشاءالله فیصل جانه دا راته چې کوم ځای زه د لغمان یم لغمان یې هو ماشاءالله ماشاءالله لږ د کیمرې ته مخ ورته کوه فیصل جانه دا مخابره کړې خاموشوي خاموشه که ځکه چې د اواز یې مایک کې راځي ښه فیصل جان دا راته ووایه چې د ورځې څو سیخان خرڅوي ورځې زینور شلم ځي پنځلسم ځي خورا 15 خوراک کله شل کله دېرش همداسې وځي نه ډېر نه خرڅېږي خرڅېږي بازار تېز وي لږې همداسې دي او ستا نور ورونه شته دی او څو دانې دا دانه دی وړوکی دی مشر ته مشر ته یم مشر ته او ماشاءالله او پلار خو دې ژوندی دی انشاءالله او هغه څه کار کوي هم هغه هوټل کې دی
آفرین ښوونځی وای ښوونځی او. وای څوم صنف کې سالورم څلورم صنف کې ماشاءالله ماشاءالله دا کوچنی چې دی خپل ښوونځی هم وایي او په څنګ کې دا چې خپل کاروبار کوي هغه څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته څه وایي نور ګرځي همداسې مونږ خو راغلي یو کاروبار کوو کاروبار کې دا کوم پیسې چې ګټي پلار دې ورکوي که نه ورکوي او ورکوي که نه او دا حسابي غواړي دا حسابي غواړي او دغه سیستم تا برابر کړی که نه دا چا سره مزدوري دلته مزدور استلو څو روپۍ ته کې ورځي دلته نو دا من خالص وی دی د سره کار دې او کباب هم لیدلی شوي ګوره مطلب انشاءالله خو کاروبار خو سره ښه دی خیر و خیرت دی ځه ښه دا سیخ په څو ورکوي دا نه دا خوراک یو نیم سله یعنې مطلب خوراک یې څو دانې وي اته سیخه دی او ډوډۍ دی او ځان ته به یو سیخ په څو ورکوي چا ته یو دانه سیخ دا ځان نه خرڅو دا خوراک دی خوراک باندې او یعنې د ورځې لس پنځلس سیخ خوراک خرڅوئ هر خوراک کې اته اته یو ډوډۍ دی چکني دا شیان یو خوراک په څو روپۍ بیا خوراک یو نیم سله دی وامه غلی کباب لیدل شوي دی او دا شي غوښه پکې ده د چرګانو دی که نه نه دا د غوا غوښه دی د سالو دا شامي کباب دی دا ټکه دی ډېره مننه ژوندي اوسېږئ د دې کوچني سره ما د خبرو کولو هدف دا و چې د عمر نه کوچنی دی او همدارنګه اوس څلورم صنف کې دی خو کاروبار کوي موږ تاسو هم باید خپلو کوچنیانو ته د ښوونځي تر څنګ د کاروبار لار هم ور وښیو ځکه چې له همدغه کوچنیوالي څخه د کاروبار په لور قدم کېږدي انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به همدغه کوچنیان بیا ښه کاروباریان وي او که چېرته موږ تاسو خپل ماشومان تر زلمیتوب پورې له کار څخه لرې وساتو نو بیا چې هغه د کار ډګر ته راوځي نو هغه بیا حق پک حیران چې څه وکړم هر پلار باندې دا لازم او فرض ده چې خپل کوچنیان خپل کوچني ماشومان خپل کاروبار ته مطلب ورسوب کې او همدارنګه خپل کاروبار ورته وښیي تر څو پورې چې دا هم په راتلونکي وخت کې یو ښه کاروبار شي ډېره مننه ګرانه کور ودان ژوندي اوسېږئ چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر ګلالۍ ځوان راسره ولاړ دی او ماخوستن ټیم دی خبرې اترې به ورسره وکړو سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلئ ډېره مننه لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله نوم مې فرهاد الله دی یم د چپریار ولسوالۍ ماشاءالله څنګه یې فرهاد جانه شکر دی الحمدلله په کومو کارونو بوخت یاستئ اوس خو فلحال تعلیم کې یو پوهنتون کې پوهنتون کې دا مو نه شروع کړی مکتب کې مکتب خلاص شو خلاص شو او موږ او د کانکور دپاره د مدګي نیولې که نه 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 یې ته نیولې نه موږ سره لور پلانونه دي نو هغې ته انشاءالله دا نور پلانونه سره دي او په هغې کې به چې تجارت شروع کړئ نو انشاءالله که نه خارج ته ځئ نه تجارت ته مو سوچ تجارت او تعلیم دواړه ډېر ښکلی شی دی ځکه چې که ته تعلیم وکړې تعلیم نو بیا تجارت که کښېنو بیخي تعلیم مخته چې نه وي نو تجارت چې دی بیخي نیمګړی دی نیمګړی دی که نه بیخي نیمګړی دی ښه د دغسې ځایونو جوړېدل انسان دپاره څومره د روح تازګي ده مو خو چې رښتیا خبرې اوس تازه پاکستان نه راغلي وه او هلته چې موږ ته خلکو ویلي وي تاسو وطن چې دی ډېر دغه دی لکه خراب دی او صحیح ته له دې مخکې افغانستان ته نه یې راغلی زه راغلی وم خو ما به هغې ته ویلې اوس چې دی دا ډېر وخت پس رالم 3-4 کاله پس نو هر شی پکې ډېر چینج شوي دي شوي دي که نه ډېر زیات بل زموږ د سوډ نه هم ډېر کارونه شوي دي او کارونه روان دي موږ غواړو چې افغانستان تل وي آباد دي وي او کارونه هغه څوک چې د افغانستان په اړه باندې منفي فکر لري چې مطلب کنډواله به وران به در په در خاورې په سر به هغسې نه ده نه ډېر ښه شوی دی جوړېږي ډېر بالکل ګران هېواد افغانستان به انشاءالله د تعلیم په زور سره جوړوو ټول ځوانان باید تعلیم وکړي کله چې په ټولنه کې علم زیات شي نو حتما هغه ټولنه پرمختګ کوي او کله چې د علم دروازې بندې شي نو هغه ټولنه بیا نو د تورو تیارو کندې ته ورغورځېږي مننه لیدونکو ته به کوم غزل کوم ټپه وړاندې کړې مهرباني غزل خو نه دی خو یو پیغام به ورته وړاندې کړم ما ته هم ځان وویستو که نه اول نه درته وویل زه غزل ټپه ویلی شم ولې ځان نو غزل او ټپه دواړه ښه شی دي خو پیغام یې ورته وړاندې کړم څه نصیحت څه به د ټپې پسې به یوه غزل البته بیا پیغام پسې وړاندې کړي خبره خو نشته به تاسو وړاندې کوئ نه لکه ډوډۍ چې خوري که نه پاس ورباندې اوبه وڅکي دا پیغام به داسې شی دی نه اوبه خو نقصان دی بیا پسې خو زه هم زه خیر یو غزل ووایه ځه دا به ډېره ګرانه وي ګرانه ده که نه زده دي خو نه خو یو دا نه خو اجازت نشته اجازت نشته نه اجازت نشته سمه ده چې تا اجازت نشته پکې څه ووایم بیا هم خو ګوریدونکو ښه راغلاست ستړي مه شئ جوړ په خیر تاسو ته مخکې ما یادونه وکړه چې د ښار ښکلا دپاره د داسې ځایونو جوړول ډېر مهم دي د انسان روح ورسره تازه کېږي نو دا ځوانان همته ناست دي شیخ هم نوش جان کوي او په څنګ کې دا چې د دغه ځای د ښکلا څخه هم ځانګړی خوند اخلي
زونه ستړی مشه خیر رسم خبرونه کی خیر سیمان سلامونه دی ورسیږي تاسو ته او تاسو د کتونکو ته ډیره مننه قربان خوشاله اوسئ خپل نوم څه ده نوم اسمت الله د ننګرهار ولایت د چپلهار ولسوالۍ دولزي اوسیدونکی ماشاءالله اسمت الله جان تخلص دشته ولې اسمت الله دولت ځای او دولت زید څنګه شکر الحمدلله خپل خاص په کوم کارونه باندې بوختي فی الحال خو په درس باندې بوخت یو التقوا فنتون بس دا خبره ده چې مطلب په درسونو باندې بوختي استئ کنه مننه خیر اوسه الله پاک دې د وطن په درد باندې دوا کا امين خیر اوسه تاسو موږ ټول سره کنه ټول تعلیم ډیر مهم دی بالکل دا راته ځوانان چې دغه تناسي او خپل ماحول د مخ کې ساده پیدا راو کنه دا سې کارونه څنګه راځي دا خو ډیر ښه اقدام دی د خار د ښکلا دپاره الله دې تاجرونه ورکړي داسې ښایسته ښکلی ساده کړی زموږ او ستاسو دپاره نو ټول لیدونکي کتونکي کولی شي چې دلته راشي او د دغه ښایسته منظرې نه لیدنه وکړي او ښایسته شریخ نوشي جان کړي دغه شریخ موږ په هر ځای کې خوړلی شو که نه خو دغه د ساحې جوړېدل دا انسان روح ته مکمل تازګي ورکوي بالکل ساحه چې ښایسته انسان زړه ورسره ښیي او طبیعت چې دی دا په هغه کې یو ښه رول لري او بل مهمه خبر ده په کاروبار کې نویوالی مهم دی که نه هغه څوک چې په کاروبار کې نویوالی کوي نو حتما کاروبار مخ ته ځي انشاءالله بالکل بس دوی د خیر اوسي خپل اخلاص کې کاروبار کې او دوی کاروبار به انشاءالله مخ په وړاندې ځي بالکل دا چې ماحول ماشاءالله اشوکانه ماحول دی که نه عشقي ماحول HD ماحول که نه نو که لیدونکو ته کوم غزل یا په اصطلاح کومه ټپه وړاندې کولی شي مهرباني لیدونکو ته خو څه غزل ټپه نه لرم خو یو پیغام به وړاندې کړو لیدونکو ته زه هم که یوه ټپه وړاندې کړي هغې نه وروسته به ورته پیغام وړاندې کړي ښه به وي څنګه به راشي ما درته وې پوره به یې نه کړي د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي ما درته ویل پوره به نه کړې او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې واه واه ډېر عالي ډېر عالي کور ودان مننه اوس د لیدونکو ته په لنډو کې پیغام و مهرباني لیدونکو ته مې دا پیغام دی بس چې خپل درس او تعلیم مو کې اضافه پس ګرځېدل نه څه نه جوړېږي او خپل ځان مصروفه وساتي ډېره مننه قربان خوشحاله اوسئ موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ لیدونکو ځوانان راسره دي خپرونه کې دننه هم ځو راسره اوسئ خپرونه جریان لري بیا هم ښه راغلاست لیدونکو مشر ناست شریخ یې وخوړو او سره د شریخ یې وخوړو بیا هم ته ناست دی دغه ځای څخه خوند اخلي السلام علیکم ستړی مه شي وعلیکم السلام زما نوم ذبیح الله مومن دی او زه د ننګرهار اوسېدونکی یم ماشاءالله مومن صاحب څنګه یې شکر دی فضل د خدای دی ژوند در باندې څنګه تېرېږي شکر الحمدلله په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ ولا صاحب زه خو خپله بیکار یم لږ مریض یم د زړه او بس مازدیګری راځم دغلته قرار ماښامه پورې مونځ هم همدلته کوم چکر و همدا ماشاءالله وګوره څه یو ښایسته فضا دی د مریض دپاره بیخي دا ځای ښه دی چې زه راشي وګرځي صحت انشاءالله ډېر ښه کېږي ناروغ الله پاک د صحت درکړي سره ټولو مریضانو خیر اوسئ الله دې عزت د ښار د ښکلا دپاره دغه ځایونه جوړول څومره مهم دي مثلا ماشاءالله دا خو ډېر خوندور ځای دی او بل دا دی چې همیشه بهار دی که نه ننګرهار همیشه بهار دی ماشاءالله همدا اوس چې دلته څوک راځي که درته ووایم پیرس لندن امریکا هغه خلک چې هلته ناست دي د دغه ځای ارمان کوي چې کاش دغه زموږ او ستا ویډیو چې هغه اوس ګوري هغه وایي چې کاش دغلته زه ما په دغه وطن کې زه مقصد دغلته ګرځېدم دا ډېر ښایسته فضا دی او ښایسته یو شیریخ ورکوي دا خلک ماشاءالله موږ خو غواړو ذایقه ډېر ښه دی او نور خلک دې هم راشي یو وزټ دې وکړي او دغلته د یو مازدیګری سفرې کړي بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسېږي مهمه خبره هم دا ده چې موږ او تاسو دغسې خلکو شکریه ادا کړو ځکه چې پیسې اکثره خلک لري خو د وطن د ښایست او په ګټه باندې مطلب نه مصرفوي خو دا چې خلک جرأت کوي او همدارنګه په داسې ځایونو باندې خپله سرمایه مصرفوي صحیح د هغو ته به ګټه ورځي خو په سلو کې 20% ګټه عام خلکو ته هم رسېږي ډېره مننه قربان خوشحاله اوسئ الله دې عزت وکړي زموږ د خپل قیمتي وخت راکړي